د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. فرانسه وایي طالبان درواغجن دي، په رسمیت یې نه پیژنو. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یف لودریان وایي چې طالبان درواغ وایي او د هغوی له نوي تشکیل شوي حکومت سره به اړیکې ونه لري. ښاغلي لودریان د شنبې په ماښام سپتمبر 11 د وږي شلم قطر ته د خپل سفر په مهال وویل هغوی یعنې طالبان ویلي وو چې بهرنیانو او ټول ته به د تګ او راتګ سفر اجازه ورکوي او د هم شمول او استازي حکومت د جوړولو خبره یې هم کړې وه، مګر درواغ وایي. نوموړي د فرانسې د پنج شبکې د تلویزیون سره په مرکه کې وویل فرانسه له دغه حکومت یعنې طالبان سره د هر ډول اړیکو او د هغوی د رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي. ښاغلي لودریان وویل که طالبان نړۍ سره ښې اړیکې او ښه اقتصاد غواړي باید یې په عمل کې ثابت کړي. طالبان د اګست په 15 کابل ته ننوتل او تېره اونۍ یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه چې ټول د اسلامي امارت غړي دي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو نوي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. اکثریت هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید هم شمول حکومت جوړ کړي، بشري حقوق او په خاص ډول د ښځو او اقلیتونو حقوقو ته درناوی وکړي او هغوی چې له افغانستان څخه وطن غواړي مسونه لار ورکړي. ټاکل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د قطر له چارواکو سره له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ښاغلي لودریان ویلي دي چې لا هم څو فرانسویان او سوه تنه افغان همکاران یې افغانستان کې پاتې دي. د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د تخلیې په پروګرام کې فرانسې شاوخوا 3000 کسان چې اکثریت افغانان دي وایستل. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.